السلام علیکم خوږو او درنو ملګرو یو ځل بیا ستاسو په مخونو د خنداګانو خورولو دپاره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. په ننني ویډیو کې موږ د انټرنیټ د دنیا نه ښکلي ویډیو ستاسو دپاره منتخب کړي دي او راوړي دي او امید لرو چې ستاسو به ډېرې خوښې شي. نو ویډیو لایک کول او چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي. نو راځئ چې ورځو پې او ملګرو کله چې په خپله خبره کې سړی ګیر شي بیا دا نتیجه وي. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. بخیر او څنګه خیر؟ د چرګانو کلي ته زیار څو روپۍ به والي؟ چرګانو کلي ته خو یاره څوک 800 والي څوک 200 والي. زه خپل ځان زه 1500 روپۍ لرم. 1500 روپۍ؟ ما څه خو یاره زنانه هم نه واړه هم دي را سره. د دې به څو والي؟ ته خبره دا به پرې وسم دا څه مسله نشته اورې. دا پرې وې؟ دا به پرې وسم. ایماني وې که؟ او پرې وړم. بلې خبرې نه خو نه تښتې که؟ نه بله خبره نه تښتې او دا خبره نه پښیمانه دي پروا نشته. ښه ده دې در سره بوځه زه وایه چې پیدا ځم ښه. هلو او چې زړه مې پسې وران دی او ښه ډېر دی. یو سړی را باندې ګران دی او ښه ډېر دی. ډېر ښکلی. تا ویله چې باران هم شي درځم به که د نیت وي نو باران دی او ښه ډېر دی. په لاهور کې لږ ورځو له ایثارو خو زیدلی مې ایمان دی او ښه ډېر دی. دې کوڅه کې څه ډېران دی او ډېر لږ دی. په دې کور کې پې خفګان دی او ښه ډېر دی. بالکل ډېر مزیدار شعرونه په ډېر مزیدار انداز کې ډېر خیار. شیخ ته دې ډېر خیري. چې د پښتو ژبې ځانګړی فنکار عمرګل وګورو چې خپل ملګري سره څه ګوته وکړه. ملګري یو دو جوشه راواله. نایس. ډېره ګرمي ده نن یار. مهرباني دا څه کې؟ دا پیسې والا روان. زه ورکوم پیسې. لا زه ورکوم که ما پرېږده که نه یار. لا زه ورکوم. زه مشر زه به پیسې ورکوم که نه یار. ور به کوم. داسې مه کوه. پیسې زه ورکوم. نه داسې مه کوه. زه مشر زه به یې ورکوم. لا ورکه. راولې راځه. یو سړی عمرې له تللی وي خدای پاک ماله د شهادت مرګ راکړي. واپس چې راته نو جهاز یو 2 جټکې والي دي ده چغې کړي دي. خلک ورته وي دا خو د عام روټین خبره ده ولې چغې وي. ده ورته وي ما چې کوم غلو خوړلي تاسو ته څه پته ده.
مړه ماشاءالله خلک فرښتو پسې خبرې نه کوي نور هر چا پسې کوي لکه ته دې ځای ته کمال امتیاز راغلی دی وکړه مړه زما اوږه باندې وکړه مړه بیا به تا خفای کړ نه یم خفه وکړه بس پته بلې کې نو دې وردی کې ماشاءالله داسې ښکاري لکه په مستو کې چې مچ پرېوځي بھائی ها وایا پلار غوسه دی او یا د موبایل پرې ده یا کور پرې ده